دغه سلسله د قریش مکه ول جاری و. 5 کال د نبوت اور 5 کال د نبوت دغه مینز ته رسیدلو. صدیقه سوره کهف الله تعالی نازل کړلو. صدیقه مشرکین مکه یو څو پوښتنه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کړی وي د يهوديانو په منشا باندې، چې يهوديانو ورته ویلي چې تاسو دینه دغه 3 پوښتنې وکړو، کچرته دا یقیني پیغمبر وي نو تاسو ته به جواب درکې. یوه پوښتنه هغه روح متعلق و، دویمه پوښتنه اصحاب الکهف متعلق و، اور دریمه پوښتنه د موسی اور د خضر علیہ السلام واقعا و. اور اندرنګ یو روایت کې دی چې دریمه پوښتنه هغه د سکندر ذوالقرنین د یو بادشاہ تیر شوی دی، دی متعلق دغه پوښتنې تاسو وکړو. نو دی په بری کې الله تعالی سوره کهف نازل کو. سوره کهف کې دغه 3 سوالونو جوابونه وشولو. صدیق اوله واقعه اصحاب الکهف وا، دی کې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته دغه اشاره ورکړه چې کمزې کې تاسو محفوظ نه و، د تاسو اسلام نوی محفوظه، تاسو الله تعالی عبادت نشو کولای، د الله ذکر نشو کولای، الله نوم نشو اخستله. نو اصحاب الکهف هغه واقعا الله تعالی نقل کوي، و اذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. څنګه اصحاب الکهف دا مشوره وکړه چې تاسو دغه مشرکین پرېږدو او د دوی ول دغه خدایان پرېږدو، فاووا الى الكهف، اور یو غره طرف ته لاړ شو، تاسو پناه حاصله کو، خپل ایمان محفوظ کو. نو دغه یو اشاره شو. اور دویمه اشاره موسی اور خضر علیهم السلام واقعي کې ورته دا وشو چې پیغمبر علیه السلام ته ظاهری حالت ته ما ګوره، اکثر ظاهری حالت باندې نتیجې نه مرتب کیږي چې ظاهر کې خو تاسو مغلوب یو، دغه کافر غالب دي، کافران زورور دي، اکثر د سیوی چې نتیجې هغه برعکس راوځي، الله به تاسو ته غلبه درکړي. اندرنګ دریمه واقعات سکندر ذوالقرنین ولده، هغه کې الله تعالی د طرف نه دا اشاره وا چې دغه ټول ځمکه د الله تعالی دی، اور دی وراثت هم الله تعالی سره دی. چوک غواړي الله تعالی وارث جوړي، نو تاسو هم د دې ځمکې وارثان الله تعالی جوړولای شي. اندرنګ بل اشاره ورکې دا و چې دغه کافران دي، دا د الله تعالی دښمنان دي، د دو انجام هغه ناکامی دي، کامیابی کامرانی د اسلام سره دی، د ایمان سره دی. اندرنګ بل اشاره ورته دا و چې ګوره د ځمکې په مخ باندې یو طرف ته ظالم وي، یو طرف ته ظلم وي، خو الله تعالی اکثر بیا داسې یو بنده خپل پیدا کوي چې هغه په ذریعه سره الله تعالی دغه مظلومانو امداد کوي، دا د ظلم ولا دروازه بندي. لکه څنګه سکندر ذوالقرنین یوې علاقې ته لاړو، هغه علاقې ولا خلک یاجوج ماجوج نه تنګو چې دا به قرب قیامت کې بیا راوځي، هغه به راوتلو، د دوه ولا وړه مشومان به تختولو او هغه به خوړلو. نو دغه سکندر ذوالقرنین ته دو شکایت وکړلو، اور هغه دي کې سکندر ذوالقرنین سیسا پلای ہوئی وسپنے والا دیوال جوړ کو، اور هغه نه تر قیامت پورې قرب قیامت پورې الله تعالی دغه خلقو ته نجات ورکړي دي. نو دې طرف ته هم اشاره. اور به دې د بعد سوره زمر نازل شو، للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنه، چې هغه خلقو د پاره چې کم نیکو کاران دي دغه دنیا کې ورته بهترینه بدلا ده. و ارض الله واسعه، د الله تعالی زمکه فراخه ده، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله تعالی دغه نیکوکارانو ته صبر کوونکو ته د دوی ولکم اجر دی هغه به پورا ورته ورکي او بلا حساب به ورته ورکي. نو دغه آیتونه مبارکه نازل شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا هم پته لګیدلی و چې دغه مونږ سره دومره لري نه دی. حبشه کې یو بادشاہ دی نجاشی، هغه ډیر یو عادل بادشاہ دی، اور هغه رعایاو کې هغه پس مکه کې په خېټه کې چوک پچا باندې ظلم نشي کولای. نو صحابه کرام رغون کو دار ارقم کې صحابه کرام ته دا ارشاد فرمایل چې تاسو د سی وکو چانه سکیدل شي هغه د حبشه طرف ته هجرت وکي او دغه مکه مکرمه د پرېږدي. نو بیا دغه حکم تعمیل کې
تقریبا 11 یا 12 صحابه کرام نرینا اور 15 زنانو دغه هجرت وکړلو، حبشې طرف ته لاړو. روژې نه 2 میاشتې مخکې رجب میاشت ورته یې دي کې، بیا څه کله رمضان اور شوال میاشت وه، دي کې سورة النجم نازل شو. سورة النجم پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دغه مشرکین مکاو باندې قرآن مجید لوستل، تلاوت په ور باندې کول، د ایمان دعوت په ورته ورکول. خو دغه مشرکین مکاو طریقه به دا وه چې دوی به دغه قرآن نه اوریدلو، دغه وخت کې به دوی شور کولو، خبرې به کولې، چاکې به وهلې، ټوکی مسخري به پیغمبر علیه الصلاة والسلام پورې کولې. خو سوره نجم دا ډیر یو خیسته، ټول قرآن خیسته دی، خو سوره النجم الله تعالی ډیر عجیبه یو خیسته طریقې سره نازل کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دغه سوره النجم تلاوت شروع کړلو، نو دغه مشرکین مکاو باندې یو قسم سکتا تاریش والا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تلاوت اوري. او بیا دی اخیرنی رکوع کم آیتونه دي، هغه هم ډیر خیسته یو عجیبه آیتونه دي. چې کله هغه تلاوت کو دغه سوره مبارکه اخیرنی آیت چې هغه کې الله تعالی بیا د سجدې ولا حکم کوي، نو دغه مشرکین مکه د دومره بے ساخته شي او په خپل ځان باندې قدرت نه لرل، کني غټ غټ اندغه کافران ابو جهل، دو عتبہ، شیبہ، امیہ، د ټول کافران ورکه موجود وو. خو دو به اختیاره، یعنی الله تعالی د طرف نه یو غیبی زور ور باندې وشو چې دو الله تعالی ته سجده ولګوله. نو دغه سجده چې لګولو، نو دغه خبره دنیا کې خورا شوه. اور حبشي صحابه کرامو ته ورسېدل چې کوم صحابه هجرت کړو، دا خبره ورته ورسېدل چې قریش ټول په یو ځای باندې ایمان راوړو، ټول مسلمانان شوي دي، الله ته سجده لګولي. نو هغه خوشاله شو، واپس حبشې نه راغلو مکې مکرمې ته. او چې کله مکې مکرمې ته نږدې شو، ورته پته ولګېدله چې دا خبره خو دروغ وه، دو خو ایمان نه دی راوړی. نو بس ځنې کسان هلته نه واپس لاړو او ځنې کسان واپس راغلو، چا په امان کې داخل شو. خدا دې چې اوس مشرکین مکاو نور هم خپل ظلم او تشدد هغه زیات کو، خاص کر دغه صحابه باندې چې څوک حبشې طرف ته لاړو، خپل خاندانونو ولا ور باندې بے انتها ظلم شروع کړلو. نو بیا دې کې څو وخت بعد خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته بیا حکم وکړلو، او دغه مشرکین مکه هم ډیر حرکت کې راغلو، او هغه اندی په تلاش کې بو، او دغه کې به دو ناستو چې دغه صحابه کرام مونږ د لسونو نه بیا ونزي، دو بیا چرته لاړ نشي او حبشې طرف ته دوی بیا هجرت ونه کی. نو دغه دویم ځلې هجرت کول د ډیر ګرانو. خو صحابه کرام هم ډیر په طریقې سره دی پیر تقریبا 2 صحابه کرام او تقریبا 13 صحابیات دو حبشې طرف ته هجرت وکړلو، خو ډیر په مشکل سره خپل سرونه وبستلو. حبشې ته د خپل کسان واستولو، د حبشې ول کم بادشاه او نجاشي بادشاه هغه ډیر یو عادل بادشاه، هغه ته د تحفه واستولې، چمړې واستولې، د خوراک سامانونه واستولو، ډیر رشوتونه واستولو ورته تحفه په صورت کې. او څکله دغه دوا عمر بن عاص او عبید الله بن ربيعه د دوا کسان مشرکین مکه واستولو چې د ډیر اوخیاران کسانو، څکله دغه نجاشي بادشاه سره ملاو شو، ورته دی چې مونږ ولڅ کسان دي هغه بی دینه شوی دی، خپل پلارانو نیکونو دیني پرېږدول دي، او هغه دغه مکې مکرمې نه تښتېدلي دي، او مونږ خپل مشرانو رستولی یو چې دغه کسان مونږ ته راکړي، مونږ د دې ولا نگراني کوو او دا زمونږ د نظر د لاندې وي. څه کم دربار کې نور خلک و، هغه خو بادشاه ته وویل چې بادشاه سلامت، دا خو ډیره ښه خبره کوي، د اندو خلک دي د خپل مشرانو رستولی دي، دغه صحابه کرام دغه خلک دا ور سره واستوه چې خپل وطن ته یې بوزي. نجاشي بادشاه دغه وخت کې سوچ کړی چې نه، زه به واقعا معلوموم چې اخر دغه کسان مکې مکرمې نه ولې رغلي دي. نو دغه صحابه پسې جواب ولیږل، دغه صحابه کرام نجاشي بادشاه ته حاضر شو. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترزوی دی، د صحابه کرامو رهبری او متکلمی دا خبره اترې بادشاه سره دی کولې. نو ورته یې چې تاسو څنګه راغلیو؟ نو جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته یې چې اے بادشاه، مونږ ډیر په جهالت کې وخت تیرولو، بوتانو ته سجدې کولې، شرابونه مسکلو اور اندرنګ زینوان مکولې، بے حیايي کې مو وخت تیرول، دشمنیانې وي، مړی وو، ټول خرابیانې ورته بیان کړې دي. چې بیا مونږ یو تن راغلو او هغه ویلو زه د الله پیغمبر یم، ما باندې ایمان راوړو، مونږ هغه باندې ایمان راوړی دی، او هغه مونږ ته د تعلیم راکوي چې یو الله ته سجده لګو، شرک ما کو، او دغه زینوان بے حیايي ما کو،
غلې ډاکې ما کو جنگونه ما کو خسته اخلاق او درس را تر کوي او دغه مشرکین مکه مو یو الله عبادت ته نه پریږدي دغه دین باندې مونږه د نه پریږدي دی وجه نه دوی مونږ سره ظلم تشدد دوره پورې څه کسانی ورکه مړ کړي هم دي شهیدان کړي هم دي مو ولدا دي به دغه بادشاہ ورته یی چې دغه پیغمبر باندې څه وحی رسی څه کلام ور باندې نازلېږي څه هغه یی چې یره د ما باندې الله تعالی د طرف نه نازل شوه حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل څه او وتی هغه کې ماته څه واوره حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ خپل هغه خسته आवाज سره د سوره مریم ول تلاوت ورته شروع کو بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا دغه سوره مبارکه تلاوت کو صدقه دربار کې نجاشی بادشاہ دومره پجړا شو او د دی ول ټول کسان د دومره پجړا شو صدقه اوخ کو نه دغه ګیره د لانداش ولا غریبانو نه لاندش ولو دومره پجړا شړا صدو څکله دغه وحی باس کا قرآن مجید تلاوتی بند کو نو نجاشی بادشاہ ورته چې زو تاسو زما ملک خ امن او امان سره پتی کېګو اور د څکله لاړلو نو دغه دوا کسان خو مایوس شو څکله دوی دربار نه ووتو نو د کې عمر ابن العاص د بعد کې بیا مسلمان شوه دی خو دغه وخت کې ایمان نه وروړي نو څکله بهر ووتو دغه بل مرګري عبد الله ابن ربيعه ته یی چې سبب ز دو متعلق دغه بادشاہ ته دسه خبره کوم چې دو بالکل ملک پرېږدول خو خود پرېږدوا چې هغه به قتل کوي نو دغه عبد الله ابن ربيعه ورته ویلو چې ګوره د سیما کوه خدا هر څوی زمونږ د قبيله ولدي زمونږ د خاندان ولدي دومره ظلم ونه کی غیت نه ګورو به کله سبا شو نو بادشاہ ته دا ویلو چې دو عیسی متعلق ډېرې غړي وړي خبرې کوي دغه بادشاہ عیسائی وو دغه خلک هم عیسایانو نبی دغه نجاشی بادشاہ دغه صحابه کرام بیا راو وختلو صحابه کرام او یریدلو چې بادشاہ مونږ دوباره ولي وختو او دوی ته دا ویل چې عیسی متعلق درنه پوښتنه کوي نو دوی خپل کې مشوره وکړه بس کم تعلیم مونږ ته پیغمبر علی السلام را کړی دی هغه به دغه بادشاہ ته بیانو چاهي هغه مونږ باندې څه کوي ود کی څکله راغلو دغه بادشاہ ورته چې تاسو عیسی متعلق څه یو تاسو خپل پیغمبر عیسی متعلق څه لري عیسی علیه السلام نو ورته مو ته پیغمبر علیه السلام یلی عیسی علیہ السلام دا الله بنده دی دا الله پیغمبر دی او دا روح الله دی دا الله روح یعنی دا اضافت تشریفی دی لکه څنګه بیت الله شریف نو دا الله روح دی ځکه دا الله تعالی خر قیادت معجزې په تور باندې بغیر د پلار نه پیدا وکړو او دا کلمت الله دی کلمت الله یعنی دا الله تعالی کلمې د کون سره پیدا وکړو دی پلار نو او یو جینه بیبي مریم هغه د خېټې نه الله تعالی دا پیدا وکړو نو څکله دغه خبري جعفر رضی الله عنه وکړلې چې نجاشی بادشاہ د زمکه نه یو تروکه راواخستو او دسی اوچت کړلو چې دومره قدر عیسی علی السلام د څلورو خبرو نه زیات نه دي انورو عیسایانو خو ځنو عقیده ګډي وړي وي ځکه عیسایانو دا عقیده و عیسی علی السلام د خدای دی چایلو عیسی علی السلام د خدای زوی دی چایلو صد دریم خدای دی هغه اوازونه کو څنا عیسی خدا خدای دی خو نجاشی بادشاہ ول څنا د تاسو خراب عقیده دی عیسی علی السلام دغه څلورو نه زیات هیڅ شیم نه دی نو به هر حال دی کې بیا دغه نجاشی بادشاہ دغه دوه کسانو قریشو ته دغه ټوله تحفه دغه رشوتونه هر څه ورته واپس کو او ډیر بیزتی سره دربار نه وبستلو او دغه صحابه کرامو په بری کې دغه اعلان وکړو چې د دې حبشي کې کم ځای کې پتی کیږي دا په امن او امان پتی کیږي او دوته ته چا کنزله وکچا ورته تکلیف ورسول نو هغه سره به زه پوهېږم هغه ته به د سزا ملويږي نو به هر حال صحابه کرامو دغه حبشي کې وخت رول او څکله مشرکین مکاو دغه حبشي هجرت د بعد هغه نور سرګرم شو چې دا خو اسلام تورورو ترقی ملويږي